محمدا رسول الله. دا تسبو باندې ذکر کول دا څنګه دي؟ په یوټکان کې موږ یو ملګري تسبیح اړولې او عرب ورته دا مه اړوه، الله جل جلاله خو بخیل نه دی چې ستاسې پټوي او دا وابیان ولره بدعت او شرک هم وایي. محترمه مخکې موږ وویل چې دا دین له عربو څخه راوتلی دی، نور دی اوس د دې علم او له دې شیانو سره بس ډېر تعلق شناخت نه لري، بس یو څو حدیث زده کړي باره د دې دپاره هغه بس دي. الله دې دې ته هدایت وکړي له موږ سره، ځکه دا دین د غونه خوار هم نه دی لکه دی چې اوس په بېعزتي ورته ګوري. محترمه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په حویل الفتاوا جلد دوم صفحه دریمه مستقل یو رساله دی المنحة فی سبحه، هغه یو مستقله رساله د تصفو په باره کې دی. هغه وایي ابن شیبه او ابو داود او ترمذي او نسائی او حاکم دغه د یو روایت ذکر کوي د عبدالله بن عمر نسخه چې هغه وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کولی دی، هغه به تسبیحات کول په ګوتو سره. او دغه رنګه ابن ابي شیبه او ابو داود او ترمذي او حاکم یو روایت کوي چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه کن بالتسبیح والتهلیل والتقدیس. د یو صحابي روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وویل چې تاسې سبحان الله او لا اله وایه او پاکي د الله جل جلاله بیانوي او غافله کېږئ مه او ذکر په ګوتو باندې کوي، ځکه فإنهن مسؤولات، دغه ګوتې په ورځ قیامت مسؤلې دي، پوښتل کړول کېږي، پوښتنه کېږي چې پر تاسو باندې ذکر سوی دی که نه دی سوی. او مستنطقات او دوی خبرې کوي په ورځ قیامت به بیا شاهدي ادا کړي چې پر موږ باندې دغه سړی ذکر ویلی دی. او دغه رنګه ترمذي او حاکم او طبراني یو روایت ذکر کوي د صفیه رضی الله عنها څخه چې دا وایي بیبي صفیه رضی الله عنها چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راغلی، زما مخ ته 4,000 مندکې پرتې وې 4,000 نواتن، وایي ما په هغه باندې تسبیح ویلې، هغه ذکر مې په کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راته دا چیش دی؟ وایي ما ورته وویل چې پر دې باندې زه ذکر کوم. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک زه چې له تا څخه ولاړ شم او رالم تر تا مې ډېر ذکر وکړي. وایي ما ورته وویل علمني یا رسول الله، ما ته هغه راوښیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راته دا وایه سبحان الله عدد ما خلق من شیء. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په بل روایت کې بیا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دا وایه سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. او دغه رنګه ابن سعد د حاکم څخه یو روایت کوي سعد بن ابي وقاص یو صحابي و، هغه به په مندوکو او په باندې بیا هغه په تسبو باندې بیا په ډبرو باندې بیا هغه ذکر کاوه. او دغه رنګه ابو هريره مبارک به وایي هغه په ډبرو باندې ذکر کاوه. نو او دغه رنګه په یو روایت کې راځي چې یو هغه حدیث مرفوع کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي ښه د ورپه یادولو چې سړي ته ذکر ورپه یادوي هغه تسبیح دي. حویل الفتاوا جلد دوم صفحه 3 بیا تر صفحه 9 پورې مفصل بحث ورکړی دی، مستقله رساله کې جوړه کړې ده. دا په حدیثو باندې ثابت دي. په دې کې دوه شان دي، یو سړی ورسره عادت شي واقعیت زما چې تسبیح نه وي ذکر هم نشم کولی، را تسبیح د عادت یم که میلمه یم کار ځای ناست یم چې تسبیح زما سره یې زه نه دقیږم ذکر پر کوم، او چې راسه ورکي یقیني لکه یو شی چې مې ورکي په عذاب یم. نو خیر د مسلمانانو هغه دی چې د ښه کار سره عادت ونیسي، ښه کار یې خوی وګرځېږي. بس دا چې دی وایي نو اوس موږ څه وایو په عربو کې، نو خو لنګوټه او عمامه یې په چلتار بدل کوي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شجاعت او غیرت او د عربو چې کوم کلتور هغه دین هم په چیش بدل کوي. دوی خو تاسې وینئ چې کوم ملک دی، د عرب کم خلک وه چې پر اسلام څومره مین خلک وه، اوس په دوبۍ کې څه نه کېږي. هغه د پرون چا پوښتنه وکړه چې شیخ سید مسجد ته
ښځې امریکا دغه کافرانو خارجیان به امریکایانو برطانویانو روسیانو چینایان راځي ښځې د شیخ صاحب په مسجد کې تصویران اخلي دا کوم منطق کوم دین دی چې د عربو سره شروع کړی دی الله دې له موږ سره دوی ته هدایت وکړي که به هدایت نه ورته کړي الله دې د دوی پر ځای خیر د خلکو راولي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا تسبو باندې ذکر کول دا څنګه دي په یوتکان کې موږ یو ملګري تسبیح اړولې او عرب ورته دا مه اړوه الله جل جلاله خو بخیل نه دی چې ستاسې پټوي او دا وابیان ولره بدعت او شرک هم وایي